د اسرایلو پوځ د غزې ښار د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړی. ویلي دي چې ځواکونه یې ښار ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. ډېری فلسطینیانو د جدي خطرونو سره سره په غزې ښار کې پاتې کېدل غوره کړي دي. دوی باور لري چې په ټوله غزه کې هیڅ ځای په رښتیا خوندي نه دی. دوی د خوړو، اوبو او نورو اساسي اړتیاو له کمښت سره مخ دي. د اسرایلو د پوځ ویان ایفي ډفرین پرون خبریالانو ته ویلي چې دوی پر غزې ښار د بریدونو لومړني عملیات او لومړني پړاوونه پیل کړي دي او د پوځ ځواکونه اوس مهال د غزې ښار په څنډو کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش په غزه کې د پراخ مرګ او ویجاړۍ د مخنیوي لپاره د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. وروسته له هغه چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې د حماس له وسلوالو ځواکونو سره نښته وکړه، د اسرایلو د لومړي وزیر دفتر اعلان وکړ چې بنیامین نتنیاهو د حماس د اصلي اډو د نیولو او د دې ډلې د ماتولو پروسې د ګړندي کولو امر کړی دی. د رویټرز خبري اژانس ته خبر له مخې دا په داسې حال کې ده چې د حماس مشر مرکچي پلاوی خلیل د امریکا په ملاتړ د اوربند پلان د بیا پیل او د خبرو اترو لپاره قاهرې ته تللی دی. دا جګړه د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 9 هغه مهال پیل شوه چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرایلو په جنوب کې برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او 250 کسان یې یرغمل کړل. له هغې راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر وړاندې د اسرایلو مځکنۍ او هوایي جګړې تر 1,000 زیات فلسطینیان وژلي دي.